مسلم ځان که سالم څنګه د تاب کیږي دا شرګا پر میدان سوالو جواب کیږي قدرمنو اوریدونکو ستاسو پام راوړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب و اصلاحي بیان ته په دې هیله چې د پای تر شېبو سره مل واوسي. پیدا کړی عذاب ګنهګارانو لره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د حشر له میدان څخه تر جنت او دوزخه پورې. الله رب العزت فرمایي ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قیام ینظرون. الله رب العزت وایي په هغه ورځ چې شپېلۍ پو کړی شي او هغه ټول چې په آسمانونو او ځمکه کې دي هغه به ټول مړه را وغورځېږي پرته له هغوی چې الله رب العزت د هغوی ژوند غواړي. بیا به یوه بله شپېلۍ پو کړی شي او په ناڅاپي ډول به ټول را پاڅیږي او ګوري به چې کله الله رب العزت اسرافیل علیه الصلاة والسلام ته په شپېلۍ کې د پو کولو امر وکړي نو چې اسرافیل علیه الصلاة والسلام په شپېلۍ کې پوکی وکړي هغه مخلوقات چې په آسمانونو کې دي او هغه مخلوقات چې په ځمکو کې پراته دي هغه به ټول مړه را وغورځېږي مګر د هغه چا ژوند چې الله غوښتی وي. په تیریدلو د وخت سره چې کله الله رب العزت اسرافیل علیه الصلاة والسلام ته بیا امر وکړي چې ته په شپېلۍ کې بیا پوکی وکړه ټول به راپاڅېږي او ګوري به چې د حشر په میدان کې ولاړ دي الله به دوی سره حساب کوي. همدارنګه حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي. دا حدیث دی چې بخاري او مسلم دواړو روایت کړی. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما بین نفختین 40 قال 40 یوما قال ابیت قال 40 شهرا قال ابیت قال 40 سنه قال ابیت قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من الإنسان شيء إلا ما يبلى إلا عزما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة متفق عليه. حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه فرمایی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په سور یعنی شپېلۍ کې د دوو پوکو ترمنځ به فاصله 40 وي یعنی د اول پوکي او د دویم پوکي ترمنځ به 40 فاصله وي. مخاطب ترې پوښتنه وکړه چې 40 ورځې ابو هریره ویلې چې زه نشم کولی چې ووایم. هغه پوښتنه وکړه چې 40 میاشتې هغه ویلې نشم کولی چې ووایم. هغه پوښتنه وکړه چې 40 کلونه هغه ویلې زه نه پوهیږم. د دې نه پس به الله رب العزت د آسمان څخه اوبه را نازلې کړي او انسانان به د شینکیو بوټو په شان له ځمکې څخه را وټوکیږي او را پیدا به شي. د انسان ټول وجود به خاورې کیږي مګر یو هډوکی او هغه د ملا د تیر
آخرنۍ فقره او حلقه ده او له همدې ځای څخه به د انسان پیدایش او خلقت په دوهم ځل د قیامت په ورځ شروع کیږي. یعنی د اولې شپېلۍ او د دویمې شپېلۍ ترمنځ به 40 فاصله وي چې ځینې محدثین فرمایي چې 40 کاله به وي او الله رب العزت به د هغه نه وروسته باران وکړي لکه څنګه چې په ځمکې باندې باران وشي د هغه نه شنه بوټي راخیږي نو انسانان به همداسې د ځمکې نه د شنو بوټو په شان راپیدا شي. ټول بدن به ختم وي مګر په ملا کې د آخرنی اډوکی به پاتې وي. د دې نه به د انسان پیدایش او خلقت بیا شروع شي د الله په حضور کې بدریږي او الله به د هغه د ژوند او د هغه د عملونو نه پوښتنه کوي. همدارنګه الله رب العزت په صورت یاسین کې د 51 آیت نه تر 53 آیت پورې فرمایي ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ان كانت الا صیحة واحده فاذا هم جمیع لدینا محضرون. بیا به یوه شپېلۍ پوکړی شي او په ناڅاپي ډول به دوی د خپل رب حضور ته وړاندې کېدو لپاره له خپلو قبرونو څخه راوځي. چې کله دویمه شپېلۍ وشي نو په ناڅاپي ډول به دوی خپل رب حضور ته له خپلو قبرونو څخه راوځي او په وارخطایي سره به ووایي چې دا موږ چا له خپلو قبرونو څخه راپاڅولو. دا همغه شی دی چې رحمان خدای د هغه وعده کړې وه او د پیغمبرانو خبره رښتیا وه. صرف یو قوي آواز به وي او ټول به زموږ په وړاندې حاضر کړی شي. الله وایي چې دا به یو قوي آواز وي او ټول به زموږ په وړاندې حاضر کړی شي. همدارنګه الله رب العزت په صورت ابراهیم په 48 آیت کې فرمایي یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. الله رب العزت رسول الله ته وایي دوی له هغې ورځې نه وویروه چې کله ځمکه او آسمانونه بدل او له یو څه نه بل څه جوړ کړی شي. یعنې ځمکه او آسمان به دواړه بدل شي، آسمان به په ځمکې راپرېوځي او ټول به د یو قهار خدای په وړاندې څرګند حاضر شي. همدارنګه الله رب العزت په صورت زلزله کې د اول آیت نه اتم آیت پورې فرمایي اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. کله چې ځمکه په خپل ټول قوت سره وخوځول شي او ځمکه خپل دننه ټول پیټي را وباسي، هغه خزانې چې په ځمکه کې پرتې دي هغه ټولې را وباسي او د باندې وغورځوي او انسان به وایي چې په دې ځمکه باندې څه شوي دي. په هغه ورځ به هغه په خپل مخ باندې تیر شوي حالات بیان کړي. هر هغه چا په چې ځمکه باندې فساد، منکرات، فجایع کړي دي نو ځمکه به هغه ټول حالات بیان کړي او د الله رب العزت په حضور کې به شاهدي ادا کوي. دا ځکه چې ستا رب هغې ته د داسې کولو امر کړی وي، یعنې ځمکې ته الله دا امر کړی دی. په هغه ورځ به خلک په ډیر پراګنده حالت کې ور وګرځي تر څو چې د هغو عملونه هغو ته وښودل شي چې موږ په دنیا کې څه کړي دي. نو بیا چې چا 1000 قدرې نیکي کړي وي هغه به وګوري او چا چې 1000 قدرې بدي کړي وي هغه به هم وګوري. همدارنګه الله رب العزت په سورة طه کې فرمایي ویسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا. ای رسوله دوی له تا نه پوښتنه کوي چې په هغه ورځ به دغه غټ غټ غرونه چیرته لاړ شي. ته ورته ووایه چې زما پروردګار به هغه خاورې ایرې کړي، یعنې دا غرونه به
الله رب العزت د حشر په ورځ باندې خاورې ایرې کړي، وا به یې لوځوي او ځمکه به یو داسې هوار ستره میدان جوړ کړي چې په هغه کې به هر څوک له لرې نه ښکاري. همدارنګه الله رب العزت په صورت القارعه کې فرمایي یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعهن المنفوش. هغه ورځ چې کله خلک د خورو ورو پتنګانو غوندې شي او غرونه د رنګارنګ ډنډس شویو وړیو غوندې شي. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، په هغه ورځ به خلک د خورو ورو پتنګانو غوندې شي. وتکون الجبال کالعهن المنفوش، غرونه به داسې شي لکه څنګه چې ډنډس پنبه او مالوچ وهي او د هغو هغه قطرې پورته کیږي، د هغو لوخړې پورته کیږي، الله به غرونه همداسې کړي. همدارنګه الله رب العزت په صورت واقعه کې فرمایي اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه خافضة رافعه اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا. کله چې کیدونکې واقعه منځته راشي چې قیامت دی، نو هیڅوک به د هغې د واقع کیدو دروغ ګڼونکي نه وي چې دا واقعه دروغ وګڼي. هغه به ښکته کوونکي پورته کوونکي وي. کله چې ځمکه په هغه وخت کې یو دم وخوځول شي او غرونه په داسې شان میده میده کړی شي چې خورا وره دوړه به ترېنه جوړه شي او پورته به شي. همدارنګه الله رب العزت فرمایي فاذا انشقت السماء فکانت وردة کالدهان. نو څه به جوړ شي په هغه وخت کې کله چې آسمان وچ وي او د سرې څرمنې غوندې سور شي. او الله فرمایي یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا. هغه به په هغه ورځ واقع شي چې آسمان په اوړېدو را اوړېدو خوځېږي او غرونه به الوتي الوتي روان شي. د ټول د حشر ورځ ده، د قیامت ورځ ده. الله رب العزت دې دا په موږ باندې آسانه کړي. نور به واورو د یوې دمې نه وروسته. جنت نیکانو لره دوزخ بدانو لره خدای پیدا کړی عذاب ګناهکارانو لره په مثقال ذرتین هلته حساب کیږي دا شرګا پر میدان سوالو جواب کیږي. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکي هیلې ومنئ. همدارنګه الله رب العزت په صورت قیامت کې د 9 آیت نه تر 10 پورې فرمایي فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر. الله رب العزت فرمایي بیا چې کله سترګې نیغې راوخیږي، د خپلو ځایونو نه سترګې راووځي او سپوږمۍ بې نوره شي او لمر او سپوږمۍ دواړه یو ځای شي، په هغه وخت کې به همدغه انسان وایي چې چیرته وتښتم، د تیښتې لاره او د تیښتې ځای چیرته دی، خو چیرته هم تښتېدلی نشي. بیا هم الله رب العزت په صورت تکویر کې د اول آیت نه تر 14 آیته پورې فرمایي اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس. الله رب العزت فرمایي کله چې لمر ونغښتلی شي او کله چې ستوري خواره واره شي، کله چې غرونه وخوځولی شي، کله چې د 10 میاشتو بلاربې اوښې په خپل حالت پرېښودلی شي، او کله چې د ځنګلونو ځناوران راغونډ او سره یو ځای کړی شي، او کله چې سمندر لمبه کړی شي د دنیا اوبه به ټول اور واوري، او کله چې ساګانې له جسدونو سره یو ځای کړی شي،
او کله چې له ژوندۍ ښخې کړې شوې جلۍ څخه پوښتنه وشي چې هغه په کومه ګناه وژل شوې ده او ژوندۍ ښخه کړې شوې ده چې د مشرکینو دا عادت و. او کله چې عملنامې پرانستلی شي او کله چې د آسمان پرده بیرته کړی شي او کله چې دوزخ په جوش راوستلی شي او ګرم شي او کله چې جنت نږدې راوستلی شي په هغه وخت کې به هر چا ته څرګنده شي چې له ځان سره یې څه راوړي دي چې دا حالات وویني نو هر انسان ته به دا څرګنده شي چې ځان سره ما څه راوړي دي. الله رب العزت دې هغه ورځ قدرمنو اوریدونکو په موږ او تاسو باندې اسانه کړي. راشئ په دنیا کې نیک عملونه وکړئ، پرېږدئ بد، فحشا پرېږدئ، منکرات پرېږدئ، هغه عملونه چې د الله رب العزت د غضب او د لعنت سبب کیږي هغه پرېږدئ. هغه عملونو ته مخه کړئ چې هغه باندې الله راضي کیږي، هغه باندې د الله رسول راضي کیږي، هغو ته مخه کړئ. په خپل ژوند کې د دې کم وخت نه په استفادې سره خپل ځان د الله راضي کړئ، د الله پیغمبر راضي کړئ چې هغه سخته را روانه ورځ چې آسمان به په ځمکه پرېوځي، د دنیا اوبه به ټول اورونه واوړي او دا غرونه به ذره ذره شي. الله حضور ته به روان یې، الله به درنه پوښتنه کوي چې الله هغه ورځ در باندې آسانه کړي. د دنیا ژوند کله هم مه غواړه زما ګرانه وروره، زما خویندو و میندو، په خپل ژوند کې الله د خپل ځان نه راضي کړئ چې الله دا سخته ورځ په موږ باندې آسانه کړي. همدارنګه الله رب العزت په صورت انفطار کې د اول آیت نه تر 5 آیته پورې فرمایي: اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. کله چې آسمان وچ وي د قیامت په ورځ باندې 2 څیرې به شي آسمان، او کله چې ستوري خواره واره شي، او کله چې سمندرونه او سیندونه وشلېږي، او کله چې قبرونه پرانستلی شي، هغه وخت به هر څوک په خپلو لومبنیو او وروستنیو عملونو وپوهیږي چې ما څه کړي دي په دنیا کې، اوس به الله ته زه څه وایم. هغو عملونو باندې به پوهیږي چې د الله د عذاب نه خلاصوي، په هغو عملونو به پوهیږي چې د الله په غضب او په لعنت کې به ګرفتاره کوي. همدارنګه الله رب العزت په صورت انشقاق کې د اول آیت نه تر 5 آیته پورې فرمایي: اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت. کله چې آسمان وچوي، ټوټه شي، او د خپل رب امر عملی کړي، او د هغه حق هم دا دی چې د خپل رب امر ومني، الله ورته وایي چې ته څیرې سه. او کله چې ځمکه وغوړولی شي او څه چې په هغې کې دننه دي هغه باندې وغورځوي، څه په چې ځمکه کې دي هغه ټول به د باندې وغورځوي او تشه به شي، او د خپل رب امر به په ځای کړي، او له هغې سره همدا ښایي چې د خپل رب امر ومني. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، دا هغه حدیث دی چې بخاري او مسلم دواړو روایت کړی. راوي د حدیث حضرت سعد بن سعد دی. هغه فرمایي: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: یحشر الناس یوم القیامة على ارض بیضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: خلک به د قیامت په ورځ حشر کړی شي پر داسې ځمکه چې سپینه به وي، سوروالي ته به مایله وي، همواره به وي چې د هیچا هیڅ اثر به پکې نه وي، هیڅوک به پکې نه ښکاري، د چا څه اثر به په هغه کې نه وي. همدارنګه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله نه روایت کوي، فرمایي: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرا ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم. رواه البخاري. حضرت عبدالله ابن عباس د محمد رسول الله نه روایت کوي چې رسول الله وفرمایل: تاسو به د قیامت په ورځ پښې لوڅې
بربنډه او ناسنته حشر کړی شئ. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیت تلاوت که لکه څنګه مې چې لومړی ځل تاسو پیدا کړي یاست په دوهم ځل به هم د دې اعاده وکړو. لکه څنګه چې په لومړي ځل کې پیدا شوئ هلته لوت ځان وی، په ځان کې جامې نه وې، په پښو م څپلۍ نه وې، سنت نه وی، همدارنګه به د الله په حضور کې بیا درېږئ او الله وایي چې موږ د دې کار کوونکي یو. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل تر ټولو لومړی شخص چې هغه ته به جامه او لباس اغوستل کیږي هغه ابراهیم علیه السلام دی. همدارنګه حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تاسو به بربند او لوڅې پښې ناسنته د الله په حضور کې حشر کړی شئ. نو حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې موږ ویل په دغه صورت کې به نارینه او ښځې یو بل ته نه ګوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د قیامت امر له دې څخه زیات سخت دی چې د هغه حالت ورته څه اهمیت ولري. یعنی هر څوک به هلته په خپل غم کې اخته وي هغه ته به دا فرصت نه وي چې هغه یو بل ته د قیامت په ورځ باندې وګوري. همدارنګه حضرت قتاده رضی الله عنها فرمایي حدثنا انس بن مالک رضی الله عنه ان رجلا قال یا نبی الله يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة قال قتادة بلا وعزة ربنا رواه البخاري. د انس بن مالک څخه روایت دی چې یو سړي ویلې ای د الله پیغمبره کافر به څرنګه په خپل مخ راپورته او حشر شي. کافر به هلته په خپل مخ باندې حشر کیږي، په خپل مخ به روان وي. نو رسول الله وفرمایل هغه ذات چې په دنیا کې دغه کافر په دوه پښو روان کړی و آیا هغه ذات په دې قادر نه دی چې په آخرت کې هغه په مخ باندې روان کړي؟ نو حضرت قتاده رضی الله عنه فرمایي بلا بلکه زموږ رب په دې باندې قادر دی چې هغه په آخرت کې په خپل مخ باندې روان کړي. همدارنګه حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة 3 أصناف صنفا مشاة وصنفا ركبان وصنفا على وجوههم قيل يا رسول الله وكيف يمشون على وجوههم قال إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك رواه الترمذي. حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل خلک به په قیامت کې 3 ډلې وي. یوه ډله به پیاده وي، بله ډله به سپاره وي او بله ډله به په خپلو مخونو روان وي. چا پوښتنه وکړه چې یا رسول الله څرنګه به په خپلو مخونو روان وي؟ رسول الله وفرمیل هغه ذات چې هغوی ته یې په پښو باندې د تللو توان ورکړی و نو په دې قادر دی چې هغوی پر مخونو باندې روان کړي، مګر هغوی به په خپلو مخونو هر لوړوالی او ابزي د خپل ځان څخه دفع کوي. دا د کفارو حشر دی په آخرت کې. الله رب العزت دې په موږ باندې اسانه کړي. نو قدرمنو اوریدونکو په نورو خپرونو کې به انشاءالله په دې مسایلو غږیږو. دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه. الله مو مل شه. مسلم ځان که سالم څنګه د تاب کیږي دا شرګا پر میدان سوالو جواب کیږي دا شرګا پر میدان سوالو جواب کیږي د دنیا پرېږده بازار وکه سودا د معاشر واخله د لارې څراغ ستا مو په مخ کې سفر د دنیا پرېږده بازار وکه سودا د معاشر واخله د لارې څراغ ستا مو په مخ کې سفر
کدی په وسع یو څه خیر او ثواب کیږي دا شرګا پر میدان سوالو جواب کیږي مسلم ځان که سالم څنګه د تاب کیږي دا شرګا پر میدان سوالو جواب کیږي دا شرګا پر میدان سوالو جواب کیږي